د ملا هیبت الله تازه او نوی پیغام ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د طالبانو مشر له محاکمو پرته خپل سرې سزاوي بندي کړي. د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په تازه حکم کې چې نن سه شنبه خپور شوی راغلی دی چې د دوی د حکومت هیڅ یو غړی یا چارواکي حق نه لري یو مجرم کس ته سزا ورکړي. دغه حکم چې د باختر دولتي اژانس لخوا خپور شوی پکې دا یادونه هم شوې ده چې د سزا ورکولو پر مهال له اړوند کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته. د هیبت الله اخندزاده په حکم کې راغلی دی چې د سپیشلي شریعت له مخې تورنو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمې لري. دغه حکم داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. نړیوالو بشرپالو بنسټونو په دې موده کې ګڼې داسې پیښې ریپورټ کړي دي چې د طالب چارواکو یا غړو لخوا په مختلفو سیمو کې د دوی په اند مجرمین صحرایي محاکمه شوي دي. په دې منځ کې تازه 2 اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورټ کې طالب ځواکونه په ځینو سیمو په ځانګړي ډول پنجشیر ولایت کې په غیر قانوني اعدامونو، شکنجو، ځورونو او بندي کولو تورن کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یاد ریپورټ چې د روانې جون میاشتې په 8 نیټه خپور شوی و په سیمه کې له 29 عیني کتونکو او دارنګه د هغو انځورونو او ویډیوګانو پر بنسټ چې ځینې یې خپله د طالبانو غړو لخوا خپرې شوي چمتو کړی و. دارنګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپورټر هم په خپلو ریپورټونو کې دا ډول پیښې یادې کړي دي، خو طالبان خپله بیا دا ډول تورونه نه مني او ځینې پیښې شخصي دښمنیو ته منسوبوي. د طالبانو مشر په دې نوي حکم کې ټینګار کړی چې هیڅوک حق نه لري چې د محکمې له حکم پرته یو کس په لغتو، لغتو، درو او یا کیبلونو ووهي. د سزا ورکولو هغه لارې چارې چې د ریپورټونو له مخې د طالبانو په منځ کې عامې دي د دې حکم په یوه برخه کې راځي. مجاهدین یعنی د طالبانو غړي چې کله یو څوک نیسي که سیاسي او یا جنایي زنداني وي نشي کولی د محکمې له حکم پرته هغه ته سزا ورکړي.